الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زموږ د چمن غیرتي ولس چې یو سل شپږ اویا شپې پوره سولې چې د خپلې مبارزې او د خپلې غوښتنې لپاره پر روډ ناست او که باران وي هم دوی ناست وي که یخ وي هم دوی ناست وي دلته زموږ د ښار یا زموږ د وطن حکمرانان جاسوسي ادارې چې د دې ولس په ستړې ځان نه خبروي پلانونه نور ورته جوړوي پر پرلت کاڼي نور راغورځوي نو موږ ریاست ته دا وایو چې دا پلانونه دي 15,000 پلانونه دي و دې پرلت ته جوړ کړل دا پرلت د دې ټوله چمن د ځوانانو د سپین ږیرو د ماشومانو د دې عزت دی د هر سړی په همت ولاړ دی دا هر سړی در خپله وسه پورې خپله مطالبه در سره رسوي لیکن موږ ریاست ته دا وایو چې پلانونه دې جوړوه موږ به د خاورې سره در خاورې کوو چې څو وخت مخکې دي هم و دې پرلت ته پلانونه جوړ کړل اوس دې مربې شروع کړي دي د چانس په نامه چې دا ولس کمې خبرې یا کم خلک راپارېدلي چې هر سړی دې پوښتنه پسې وکړي چې دا څوک دي دا څنګه د چانس مشران دي یا دا څنګه د چانس غمخوران دي د تیر پرلته څه بیا د دا اوس نونه ورځې پورې 4 کاله وسول دا خلک موږ نه ولیدل چې یا د چانس خبره په مخه واخیستل دلته لغړی سر یې مات دلته د لغړي لاس هم مات دلته لغړی بې عزته سوی هم په هغه شپو کې یو نه معلومېدل نن چې کوم ریاست راپارولي خلک چې یا د کمې پارټۍ سره تعلق درلودي یا د کم ګونده سره تعلق درلودي یا د کمې میډیا سره تعلق درلودي نن والله زما په دې سر خلاصېږي چې یو میډیا والا هم د چانس په خبرو کې ونډې اخلي د یو 2 روپو د میډیا چې 500,000 به دې ورکړلې تا به درواغ به ویل چې تا به څه ورته ویل هغه به یې منل نن هغه هم په چانس کې ګرځوي موږ لغړیانو ته دا وایو چې د چانس هر سړی لغړی دی پر دې اسټیټ دي که فیض محمد دی که سکیټري دی که موږی دی که زه پخپله یم که چا پر موږ د دې چانس یا د دې باډر یا د پرلت سودا ثبوت کړ بار بار موږ ویلي دي خو چند خلک عمل نه په کوي موږ دا ورته وایو چې وروره موږ دي زموږ څه دي کالي وکاږي زموږ دې مخ راتور کړي په دې ښار دې موږ وګرځوي لیکن هغه خلکو ته خواست کوم هغه خلکو ته دا وایم چې وروره د چانس خبرې مې په مخ اخیستې دي کرار پر خپل ځای کښېنئ دلته زموږ سره د وطن پاچیانې د وطن ذمهواره کسان چې مذاکرتي کمیټې حافظ یوسف صاحب نور د دې وطن سپین ږیري عالمان او د دې وطن مشران پکښې دي صرف دونې به ووایم چې یو میډیا والا یې کې ګرځوي یا یو ګوند والا یې کې ګرځوي نو دا ټوله پرلت پر غلطه روان دی یا ټول الپارټیز پر غلطه روان دي یا زموږ د ښار مذاکرتي کمیټې سپین ږیري عالمان پکښې دا ټوله زما خیاله پر غلطه روان دي یو دوی دا 3-4 چې سره ملګري سوي دي دا پر حق روان دي موږ خواست ورته کوو چې وروره د پښتانه د ګریوانه لاس وکاږئ پښتون مه بې عزته کوئ پښتون مه سره ګوند کوئ که څوک یې ګوند کوي واضح دې اعلان وکړي چې موږ سرکار پارولي یو یا موږ پلانکي خان پارولي یو یا موږ پلانکي پارټۍ پارولي یو موږ ورته وایو و ولس ته و دې پښتنو ته چې دلته یو 2-3 ګروپ یې جوړ کړي دي په ګروپ کې کم مجلسونه کوي
چې پلانې خبره دا رقم پلانې دا رقم موږ هغو خلکو ته دا وایو چې وروره راسئ که په موږ کې غلطي سته یا موږ پر غلطه روان یو موږ ته در لاس ونیسئ چې دغه غلطۍ خیال پارټیز یا پارټیانو والا یا لغړیانو مشران یا د لغړیانو ملګري دا کوي موږ به بیا جواب دې خلکو ته ورکړو دا د فیسبوک خبرې نه دي دا د میډیا خبرې نه دي دا د ګروپانو خبرې نه دي چې خلک وایي چې د کلې مخ ته به موږ هغه کوو موږ دا کوو موږ دا ورته ویلي دي چې موږ هېڅوک د کلې د مخه نه راګرځوو موږ هېڅوک د ډي سي د دفتره نه راګرځوو چې څوک کم ګیټ سوځلی سي کم ګیټ کښلی سي بسم الله موږ یې ملګري یو موږ ورسره ولاړ یو که چیرې دوی دا وایي چې موږ اسلامي امارت مشرتابه لکړلی یو د یو مشر سره زموږ ټلیفون سوی او هغه سړی ښکاره کېږي نه موږ به دونې ووایو چې موږ لغړیان او فیض محمد سکیټري ګوګی دا ذمهواره کسان بارډر له نسي اوښتلی چې هر څه ثبوت هم لري دا 5 کسان څنګه واوښتل دا 5 کسانو ته څنګه اجازه وسول دا ځای دې موږ ته معلوم سي که چیرې بلګېډیر یا یوبیم چې دلته د میجر وقار په نامه په کیله کې ناست دی د هیډکواټر میجر دی څو ګاشتې زموږ پر پرلت عربي استعمال کړې څو ګاشتې و موږ ته دمکۍ راکړې یوه عربه نه سوه استعمال نن بیا دغه پلانونه جوړوي چې په ملګرو کې یا په پرلت و شاو مخته خلک ناست دي چې پر 3:30 بجې به په پلانکي ځای کې موږ سره کښېنو خبره به سره کوو موږ هغو خلکو ته دا وایو چې تی چیرې واست چې دغه روډ به بند وو چې د لغړیو کاټن به نیول سوی وو یا به د لغړیو ګاډۍ نیول سوی ول یا به لغړی ول سوی وو چې پر دا روډ به موږ روډونه بند کړل اوس که چیرې زه دا ووایم چې پر موږ باندې 11 سپایاره د تېر پرلت په 3 کالو 2.5 کاله پر ما په خپله 11 سپایاره کاټ سول ما دی سړی نه کوي پیدا چې زه د چانس غمخوره یم نن چې پرلت ناست دی نن چې د پښتانه د جید و جید ځای دی د پښتانه د کور دروازه بنده د پښتانه د بیټک دروازه بنده د پښتانه د روزګار دروازه بنده نن هلته 5 کوړه نن هلته 5 کوړه نن په دې ګدام کې راټول چې پلانکی به سره ټاکو دا رقم موږ وچاته ډېر عربي موږ پر موږ باندې استعمال سوي دي موږ د دې عربو خلاف نه یو موږ دا ورته وایو چې خپل کوششونه وکړي خپل کردار وکړي لیکن د لغړي په نمایندګي وکړي د لغړي په تګ ورتګ یې وکړي چې د هر کال ځای راسي بیا دغه خلک چې کوم راپارېدلي دي بیا دا خلک به لکه یو لا ووینئ بیا دا خلک در خپله کوره در خپله دفتره زغلي نن زموږ په منځ کې یا زموږ په پرلت کې چې کم توهین کوي یا کم پلان جوړوي موږ هغو خلکو ته دا وایو چې دا پلانونه به مې نسي مبارک ستی به دا خیالي چې موږ به یو نوم کوو یا به موږ کریډټ وړو موږ دا ورته وایو چې د دې وطن هر بچی په دې پرلت کې کوي که نه دا کریډټ دا نوم د هغو دی دا د دې وطن د سپېږرو د دې وطن د عالمانو د دې وطن د ځوانانو دی صرف دونې به موږ نه کوو چې و خپل ځان ته به کریډټ جوړوو یا به د نامه دپاره کار کوو موږ دا زه په خپله دا وایم د خدای پر قرآن که موږ د یادنامه شوقیان یو یا موږ نوم کوو یا زموږ کریډټ خوښ دی چې زموږ د دې وطن د 5 کالو د 6 کالو د 7 کالو کشنۍ یو کردار وکړي هم زموږ د دې وطن بچی دی هم موږ په دواړو لاس سلام ورته کوو نو لیکن موږ هغه خلکو ته دا وایو چې وروره پر پرلت کاڼي مه راغورځوئ و پرلت عربې مه استعمالوئ که چیرې څوک چانس غواړي
چانس خدا رقم نه کېږي چې 5 ورځې ایله 5 ورځې ما باید بیا لغړی پر سر وها د وطن سړی پر سر وها بیا غمخوره نه یي بیا د پوښتنې سړی نه یي بیا چې کوم مالونه چې وړي د هغو مالو د پوښتنې سړی نه یي پرون هم زموږ دغه کشنیان بچیان چې یو 500 زر روپۍ ګټي هلته د یو میجر ورته ولاړ چې 2 و 3 ګاډیانې مالونه یې ځینې یوول نو زه دا خلکو ته دا وایم چې دوی پسې ورلاست یا دوی پوښتنه پسې وکړل برته موږ به فیض محمد ته وویل چې دا د خلکو مالونه یې نیولي دي یا پسې ورسه یا رابطه ورسره وکړه بیا برته فیض محمد رابطه ورسره کړې بیا ورته ویلي چې د دې خلکو مالونه ورکړه چې دا خلک دلته روژه د یو 500 زر روپۍ ګټي هغه هم د 7 کالو د 8 کالو د 10 کالو کشنیان کې لګیا دي که غټ ورلی یا سپین لوري ورلی دلته یې پایې والا دلته د یې پسه غونډهګردي هم پر شروع وي بیا په لښتو تک تور کړی بیا یې سر ورمات کړی بیا د کشني خوله وروینې کړې موږ دا ورته وایو ریاسته موږ دا وبلګېډې ته واضح وایو چې زموږ د بچیانو د سره لاس لرې کړئ زموږ د بچیانو د ګریوانه لاس وکاږئ زموږ د روزۍ او زموږ د تګ و راتګ د رشتو د ګریوان چې کومه مطالبه ده د دې سره لاس وکاږئ که چیرې لاس نه وخیږي موږ دا واضح ورته وایو چې دا ولس په اخر هغه فیصله کوي چې په ولاکه بیا دلته ستا د حفظ مټر یا په کیله ننوځي یا په مس ننوځي یا په بل ځای ننوځي هر وزه به ستا د مټر چیچې ماتي هر وزه به پر تا ډبرې ورېږي هر وزه به و تا ته په سپکه کتل کېږي موږ به بلګېډې ته هم دا وایو موږ به داسې ته هم دا وایو چې زموږ د ولس چې کومه فیصله ده یا کوم باډر پر بند دی دا زموږ باډر دی لسي ژر د ژره دی لسي که نسي ایله بیا به الپاټیز بیا به ټوله لغړیان بیا به ټوله د ښار عالمان او سپین لوري بیا فیصله کوي بیا به سخت قدم اخلي خو صرف موږ اوس لغړیان که فیصله وکړو خو هم برته موږ ته خلک وایي چې تی ولې قدم اخئ یا تی ولې د تشدد به خواته ځئ نو موږ به ملګرو ته ناست یو چې کوم زموږ سره الپاټیز کې 14 پاټیانې را سره چې دا فیصله وکړي بیا به زموږ قدمونه بیا به زموږ سیستمونه وګورئ موږ دا واضح و ریاست ته وایو چې موږ به ژر د ژره ترانسپورټ اعلان وکړو هم به بند وي بیا که چا ګولۍ چلولې بیا که چا هر عربې استعمالولې بیا د بسم الله کې بیا ولکه زموږ ته موټران ولاړ شي موږ به ترانجټ والا ته هم دا وایو موږ به ګاډیانو والا ته هم دا وایو موږ وډېنا والا ته هم دا وایو چې وروره موږ فیصله کوو موږ دا ترانسپورټ بندوو هغه میاشته درېږي که 2 درېږي که 5 درېږي بیا دې زموږ څخه څوک ګیله نه کوي چې زموږ روزګار بند او زموږ تګ و راتګ بند دلته ګاډۍ والا روان دلته ریلې والا روان دلته کوټې والا روان دلته چمبر والا روان او صرف د چمن هوا مو ګناه کړې ده د چمن لغړیانو ګناه کړې ده چې پر دې 2 کسانو خپل تګ و راتګ خپله روزي بنده موږ دا ورته وایو چې زموږ روزي به هم ژر د ژره ایله کېږي که نسي ایله موږ بیا ترانسپورټ بیا موږ کشتمان بندوو بیا موږ کوژک ته پورته کېږو بیا په کوژه کې کښېنو مخکې خو هوا وي یخې وې په کوژه کې نسو کښېنستلی یا د دې افغانانو ورونو کډې را روانې وې موږ کوژک نسو بندولی موږ اوس دا وایو چې کوژک به هم بندوو اوس خو کډې نشته موږ په دې کوژک نه بندوې چې خدای نکرده په کډه کې به یو کشنی مړ شي یا به یو زنانه مړه شي یا به یو سپین لوری مړ شي بیا زموږ د فیسبوک ټینګام به وایي چې لغړیانو پاټیانو والا کوژک بند کړی ولو دا پلانکی سپین لوری مړ شو مسافر ولو دا مسافره زنانه مړه شوله دا کشنی ماشوم مړ شولو بیا به د فیسبوک پوسټو والا ټینګام بیا دا خبرې کولې موږ ریاست ته اوس واضح وایو چې زموږ مسله ژر د ژره نشي حل موږ به
سره کښېنو میټینګ به سره کوو کوژک به بندوو بیا به د سپاري مټر ایله بیا به ټوډي وپیلر ایله بیا به ډاټسن ایله چې زموږ ښار له خوراکي توکي زموږ ښار نه د ضرورت شیان بیا به کشني موټرانو کې راځي که چیرې کشته نه کشته یې موټر کړي یا ټیکس ورکوئ هغه هم ولکه بیا ولاړ شي لوډ غټ موټر به بلکل بیا بندېږي ټوله په کوژه کې به دغه پیلرانې دغه ټوډیانې او دغه ډاټسنان به لوډینګ راکوي زموږ د چمنه به بغیر ټیکسه بغیر پرمټه بغیر د ریاسته غونډه ګردي په دې کشني موټرانو کې به سامانونه راځي بیا به غټ ترانسپورټ او د غټ موټر پایه بنده وي بیا موږ د فیصلې کوو بیا که چیرې په هغه فیصلو زموږ فیصله نه سوهل او زموږ مطالبه نه سوهل بیا به موږ سره کښېنو بیا به الپارټیز ملګري سره کښېني بیا مذاکرتي کمیټه چې سپین ږیري پکښې دي بیا به دا سره کښېني بیا به د دروازې د جنګ اعلان کوي بیا به د دروازې چادران او خاردار په لاسو کې راوړي بیا به دی زموږ تګ راتګ ایله کوي بیا که زموږ ځوانان ولي بیا که زموږ سپین ږیري ولي بیا که زموږ عالمان ولي بیا زموږ سینې ورته تیارې دي د دې ولس چې د بېعزتي شروع ده موږ دا بېعزتي نسو برداشتولی چې زموږ ځوانان په کور کې نه وړه لري په کور کې نه غولي لري په کور کې نه روژه ماتو پیشلمۍ نه لري نو موږ لا نور ژوند څه کوو موږ د نور د ژوند نه څه بلکل بایکاټ کوو موږ به د ریاست و دفترو ته موږ به د بابي دوستي و جالو ته و کمپیوټرانو ته به موږ ور ورچوو تېر ګشتو خلکو دا کیسې کولې په 2020 کې چې زموږ پر لټ ولو هم به دا خلکو ویل چې ولې نه پر ورځي ولې جنګ نه کوي ولې کمپیوټران نه سوځي بیا چې دا ولس پر روان سو چې کمپیوټران هم وسوځل سول دلته د کرنټین خیمې هم وسوځل سوې بیا چې دلته څه چادران ول څه کیسې وې بیا هغه شی د دې منځه ولاړی بیا ځوانان پر شهیدان سول بیا هم خلکو دا پر کنډې کولې چې ولې موږی نه وویشتې ولې سکیټري نه وویشتې ولې فیض محمد و غوث الله و صادق و کاریمداد الله و حافظ خالق سني ولې نه وویشتل چې دغه خواران یا دا ځوانان کې وویشتل سول ګولۍ وو خوږ به زموږ په قسمت نه راغلی بیا هغه د فیسبوک تالیسټې به بیا دا پر کنډې کوي هغه د فیسبوک پر کنډې والا چې د کور د خو په تکه کې ناست وي یا وانګېټې ته ناست وي چې هر شی پر رایله کوي بیا هغه شی پر رایله کوي د ولس خاطر نه یې ورسره د دې قوم خاطر نه یې ورسره د دې وطن خاطر نه یې ورسره بیا په هغه شپو کې هم دا پر کنډې درپسې کوي چې ولې وروانوئ نو به یې 15 شپې 19 شپې نور کښېنستلي وای بیا به زموږ د ښار پمپي وي مینې وایي چې دا خو له غړیانو یا دغه الپارټیز چې سره ملګري دي موږ دا مطالبه ورخلاصول نو دوی جنګ پر وکړي دوی ځوانان پر شهیدان کړل موږ پمپي وي مینې ته هم دا وایو چې 6 میاشتې زموږ پرس ولې څو در څو لا موږ درته کښېنو څو در څو دا ولس درته کښېني څو در څو دا وطن درته کښېني تر کومه ورځه کښېني خدای قرآن درته نیسم دا ولس د ستړو خلاص کوي دا ولس د درپدرۍ خلاص کوي دا ولس د بېعزتیا خلاص کوي که چیرې ولس د بېعزتیا نه خلاصېږي یا زموږ حکمرانان نه خلاصوي موږ ته دې واضح ووایي هلته چار ځای ناست زموږ مشران دي څوک دې دا نه وایي چې غوث الله یا په مشرانو پسې دا خبرې کولې یا ها کولې موږ د زړه د درد ده و مشر ته ګیله هم کوو موږ د زړه د درد ده و خانانو ته خبره هم کوو چې ولس موږ 6 میاشتې کښېنولې او اخره فیصله نه خانان کوي نه ملکان کوي نه زموږ د ښار هغه ذمهوار عالمان کوي موږ به مجبوره یو چې یا به یو چا ته خبره کوو یا به یو چا ته یو ګیله کوو بیا نو اسمان نه چپه سي چې دې سړو خو په پلانکي خان پسې دی وویل په پلانکۍ پارټۍ پسې دی وویل ولکه یا
قسم په خدای که یا د ایوب خان سره هېڅ بدنیتیا لرم ولا که یا تربورګلوي لرم ولا که یا د یوې پارټۍ والا سره هېڅ بدنیتیا او تربورګلوي وزۍ وخېلې لرم خو صرف دونې به ووایم چې دلته موږ شپږ میاشتې کښېنستلي نه د شپې نه د ورځې که پریزمامه دی که سکیټري دی که بوګی دی که زه پخپله یم هېڅ دې څوک ووایي چې دا خلکو یوه ورځ یا یو ټیم وجه اسټیټ ته غیر حاضري ورکړل یا که د ورځې اسټاټ هم له غړی ورته ولاړ که د شپې ورته اسټاټ هم له غړی ورته ولاړ که هر خدمت چې له غړی د دې ولس خدمت په رښتیا کوي د له غړي دا مطالبه ده چې باډر یې لسلو بیا له غړی نه د چا څه ووټ غواړي بیا نه د چا په پارټۍ کې ملګرتیا غواړي بیا نه د پارټۍ څه کردار غواړي بیا نه د خان و د ملکه څه کردار غواړي موږ دونه کردار غواړو چې دغه ولس دی باډر له ازادانه تګ و راتګ ورکول سي پر شناخته کارتو پر کاغذي تذکره د پخوا په شان د تذکره باندې پر شناخته کارت اجازه ورکول سي که چیرې نه ورکول سو زموږ په وطن کې یا پر دروازه باندې یا د لې په ښار کې یا زموږ پر ځوان یا زموږ پر سپېنوري مازې ټک وسلو په ونه که یا دلته بیا شناخته کارت به چاته وښکاره کړو پاکستان ته یا لوکل وښکاره کړو یا شی وښکاره کړو بیا دغه موږ قبایل بیا موږ د دې وطن خلک بیا که موږ پاکستان ته مرداباد ویل بیا که موږ فوجونه پسې اخیستل یا موږ یې پسه پسې اخیستل بیا به یې پسې اخلو بیا به دا وطن دا باډر موږ په خپله سنبالوو ریاست خو د غفلت په خوب بیده دی د بلګېډي خو خپل کاروبار روان دی د کرنلو د جرنلو د میجر خو خپل کاروبار روان دی صرف له غړي ګناه کړې ده صرف د باډر دوکاندار ګناه کړې ده صرف د باډر تجار ګناه کړې ده چې پر شناخته کارتو تذکره باندې تګ و راتګ نه ورکول کېږي نو موږ خواست ورته کوو ټوله وطن ته موږ و ټولو مشرانو ته خواست کوو چې راسئ موږ ته اعلان وکړئ خالد ته یې دونه اجازه راکړئ چې ورسئ پلانکی کار زموږ د خوا درته اجازه ده چې بیا موږ دلته په دې پسې کومې منډې وو بیا دلته موږ په پایه باندې کومې منډې وو بیا دلته موږ د کشتن په افسرانو کومې منډې وو او الله په تېر پرلط کې چې کوم جنجال رالی یا کومه کیسه رالل زموږ د ښار خانانو کرنل یووی یو کرنل و بل کرنل په هغه شپو کې بل ګیډیر نه و دواړه کرنلان او یو میجر یې یووی په خپل کور کې قسم ده چې د دې ولس څه پټ کړل نو موږ دې ګش واضح ورته وایو چې بل ګیډیر صاحب او ډي سي صاحب او د دفاعي افسر صاحب په ولاکه بیا په یو کور کې زموږ څه پټ شي اول د واره به ستا پر کرناکه پښه ایږدو اول به ستا سره حساب کوو بیا به دا نورې کشرې که پکې که میجر دی که سوفدار دی که اولدار دی که سپای دی بیا به دغه سره حساب کوو موږ به دونې ووایو و ولس ته موږ خواست کوو و مشرانو ته خواست کوو و الپارټیز ملګرو ته خواست کوو چې ولس له ستړو خلاص کړئ په ولس باندې فیصله ورته عملي کوي ولس ټول اماده ورته ناست دی ولس مایوسه نه دی ولس د پرلته څه زړه نه دی مات خالي دونې به ووایم چې سختې فیصلې نه کېږي ولس دا تقریرونه شپږ میاشتې اوري شپږ میاشتې خبرې ورته کوو او د خبرو د لارې نس وهل اوس به اعلان کوو یا د دروازې د خاردار د وړلو یا د کیلې ته به ډبرې نیسو یا به د ډیسي و دفتر ته ډبرې نیسو بیا به زموږ مطالبه حلیږي که چیرې شپږ میاشتې نور کښېنو پر دا رقم په ولاکه یا زموږ د ښار ذمهواره در حل کې یا زموږ امپي وي مینې در حل کې یا زموږ د ښار چې کوم بلګېډیر یا ډیسي ناست دی دا یې ولکه حل کې چې یار دی زموږ د پښتنو او د دې وطن په ځوانانو په وینو لاسونه نه کسره او وینه نه وچشي د وینې جز نه وچشي قسم د دې در حل کې کور مې ودان یو جان